د حرام یا ناروا کار پرېښوده، په فرایضو باندې استقامت یا ټینګوالی او د وسې تر اندازه نفل ترسره کول، که دې د ژوند محور پر همدې درې برخو باندې څرخېده، ته به دنیا کې تر ټولو خوشبخت انسان او په آخرت کې به سعادت مقام وګټي. د دنیا ټول هر څه به ستا په ګټه څرخي او آخرت کې به جنت وګټي. فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، څوک چې د ذرې په اندازه نیک عمل وکړي هغه به ومومي، خو که برعکس چا د ذرې په اندازه شر عمل وکړ هغه به هم مومي.